د نصیحت څخه ډکې خبرې حكمت عدلت أمنت فنمت رسيخ البال بمثل. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. مشکات. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم و فرمایله چې د انسان د اسلام خوبي دا ده چې دی لا یعنی خبرې پرېږدي. که چیرې څوک غواړي چې دی ښه مسلمان جوړ سي، دی عزتمن جوړ سي، د خلکو په نظرو کې قدرمن محترم وي، معاشره وده ته عزت ورکړي، نو دته پکار ده چې فضول بکواس خبرې، پالتو ګپې، پالتو مجلسونه، پالتو خنداوي، یعنی هغه کارونه پرېږدي چې په کم کار کې نه د اسلام ګټه وي، نه د دین ګټه وي، نه د دنیا ګټه وي، نه آخرتي ګټه وي. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو واقعه ده چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د یو داسې قوم سره ملاو سو چې هغو کار نه کاوه، هسې ناست وله. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل چې تاسې څنګه خلک یاست، کار ولې نه کوو؟ هغه ورته وویل چې موږ متوکلین یو، یعنی توکل والا یو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایله چې تاسې دروغجن یاست، درواغ وایست. متوکل هغه چاته په حقیقت کې ویل کیږي چې کم څوک خپله غلا خپل غنم پر مځکه وکري، بیا پر الله باندې بروسه وکړي، او تی ناست یاست کار نه کوئ، د کاره سمې لاس نیولی دی، نو دا دعا مه کوئ چې یا الله موږ ته رزق راکړې، حالانکې په دې باندې ښه پوهېږئ چې الله د اسمانه څه زر سونه نه راوروي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه هستی وله، هغه شخصیت و چې غربا فقرا مسکینان د دا خبرې څه منع کړل چې دوی کښینې کار دې نه کوي، د خلکو په خیراتو صدقو دې ګزاره کوي. نه، هغه دا وفرمایل چې ای د غریبانو فقیرانو جماعته، په شو کې یو د بله څه سبقت اخی او پر مسلمانانو باندې بوج مه جوړېږي. اسلام و تربیت اولاد جلد نمبر 2 صفحه نمبر 343. یعنی تاسې کار کوئ، خوارې کاږئ، هسې پر یو چا باندې بوج مه جوړېږئ چې نه هېڅ کار کوئ نه خوارې کاږئ. موږ متوکلین یو، بیا نو د یوه دروازه ور وټکوه، د بل دروازه ور وټکوه، پر مسلمانانو بوج مه جوړېږئ، خپله خوارې کاږئ. سلاما يا عمر الفاروق حكمت عدلت منك فنمت رسيخ البال. ډېر ځلې داسې سوي دي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم به عبدالله بن عباس، عبیدالله بن عباس، کثیر بن عباس رضی الله عنهم به چې دوی ماشومان وله کشنیان وله، نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایله چې تی را منډه کې را میدان کې چې کوم یو ژر ماله لاس راوړي زه به هغو ته انعام ورکوم، یعنې فلانی شی به ورکوم. دا درې سره ورونه به په منډه منډه د نبی علیه الصلاة والسلام طرف ته را منډه کړه. څوک به د نبی علیه السلام د سینې سره وموښتي، څوک به پر ملا مبارکه وموښتي. نبی علیه الصلاة والسلام به دوی ټوله د سینې سره ولګوله او ډېره مینه به یې ورسره کوله. او حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه ته به دا دعا کوله، اللهم علمه الکتاب وفقهه فی الدین. یا الله وده ته د کتاب یعنی د قرآن علم او د دین فهم سمج ورپه نصیب کړي. نو د ماشومانو سره مینه کول، هغه خندول، د هغو ساعت ورتېرول، دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سنت او خوش عمل دی. دا ځینې کسان داسې ماحول جوړ کړی دی چې پلار زوی نازولی نسی، زوی راخستلی نسی،
مور و نیکه و دا و هغه یا په کورنیان نور بیا ورته بد ګوري. ولې دا خو زوی دی، د زوی سره نازونه وکه، مینه وکه، محبت وکه، وی نازوه. خو البته داسې ناز هم نه چې خراب یې کړې. په یو حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ماشومانو دپاره باید یو ډنډه یو لرګی جلا زړولی وي چې هغه د دې څه بې پروا نه سي چې پلار مې هېڅ نه راته وایي. باید څه ویره هم وي او ناز هم وي. وكم أيدت الحق وكم وافقك الله أعز الله بك الإسلام ورضي الله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایله که چیرې ته په یو مصیبت دشواري کې مبتلا سې، په یو پریشانی ناجوړي کې مبتلا سې، یا د دشمنانو په نرغه کې راسې او هر طرف خلک تا تنګوي، ستا سره ناکې کوي، نو په داسې حالات کې به ستا دستګیر صرف الله جل جلاله، صرف د الله جل جلاله څه مدد وغواړه، هغه فریاد اوري. والسلام. د مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب د نشراتو څخه منتخب ویناوي.